معزز علماء کرامو معزز علماء کرامو او د دې مجلس حاضرین مسلمانانو ورونو، یو وارې بیا نن دلته ستاسو په علاقه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یاد کې د هغې د سیرت طیبه متعلق دغه لویه اجتماع جوړه شوې ده او دا د هغه کوټې برخوردار چې کشر هلک دی محترم محمد کاشف صاحب دا ټول محنت او خواري هغه کړې ده او غالبا چې دا اووم پروګرام ده چې دلته یې کوي او تا ما ته محترم ورور مولانا شاهد منیر صاحب دا ووایي چې دا د یک تنها په د خپل سر دا منډې تړلې وای یک ته یوازې دا خپل ملګري ورسره محنت کوي او خواري ورسره کوي او دې پروګرام له هلې ځلې کوي دا اووم پروګرام دی چې دا کشر هلک یو برخوردار محمد کاشف صاحب دا خواري و محنت په سر راغشته ده د دین کار خدای د چا نه علي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یاد کې او د هغې په سیرت کې دا دومره لوی اجتماع جوړول چې د دې مقصد څه دی چې خلکو ته د حضور پاک متعلق څه بعضې خبرې معلومې شي او خپل خوب پیغمبر د هغه اخلاق د هغه سیرت او د هغه کردار وپېژني او د دې ټولو لوی مقصد دا دی چې موږ د حضور پاک سیرت خپل کو او په هغې عمل وکړو. الله قرآن شریف کې یو ځای نه بار بار فرمایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول چې د الله تابعداري به هم کوئ او د خدای د پیغمبر به هم کوئ او فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر چې الاخر چې هغه څوک خدای مني آخرت مني نو د هغه دپاره رسول الله مبارک یو نمونه ده د هغه عقیده زمونږ دپاره د عقیدې نمونه ده چې څنګه د هغه ښکلې عقیده د توحید د وحدانیت او مونږ ساتو د هغې اعمال چې هغې کوم اعمال مونږ ته ښودلي دي هغسې اعمال به کوو د هغې اخلاق چې د هغې کوم اخلاق هغسې اخلاق به ساتو نو دا به زمونږ د ایمان نښه یو مونږ ته مسلمانان ویلې کېږي قسم دی دومره ښکلی پیغمبر مونږ له خدای راکړی دی یو عظیم رهنما او یو لوی شخصیت چې په مخ د ځمکه د خدای نه لاندې د ټول مخلوق نه لوړه اوچته مرتبه لري لا یمکن الثناء کما کان حقه فعدس خدا بزرگ توی قصه مختصر یو د خدای نه لاندې دی ځکه الله خالق دی حضور پاک مخلوق دی د خدای نه لاندې دی خدای رازق دی حضور پاک رازق نه دی خدای شافي دی جوړونکی دی حضور پاک دا صفتونه نه لري نو د خدای نه لاندې شو د الله په مخلوق کې د لوړې درجې خاوند دی قسم دی دومره لوړ په موږ د خدای غټ احسان دی چې موږ له خدای داسې ښایسته او عظیمتر پیغمبر راکړی دی ټول وایي الحمدلله داسې نه شوق سره نور شوق سره داسې نه غرمه ډوډۍ خوړلې ده که نه نو چې چا ډوډۍ د غرمې خوړلې نو په شوق ووایه الحمدلله ماشاءالله په دې الله خوشحالېږي د خدای په حمد الله خوشحالېږي او الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم وایي که تاسو زما شکر ادا کړئ نعمت به نور هم زیات کړم نو بل پیغمبر خو نه راځي خو د دې پیغمبر خوی به خدای زموږ خپل کړي او د پیغمبر مبارک تابعداري به الله زموږ نصیبه کړي ټول شوق سره وایي الحمدلله ماشاءالله داسې پیغمبر خدای مونږ له راکړی دی د ټول د هر پیغمبر په مخ د ځمکه د هدایت رڼا ده او د هدایت ستوری دی ګوره د یو پیغمبر
پس خدا بنوائے چه اغا پیغمبر داسه نه هر پیغمبر دا خدای برگزیده او دا خدای مقدس شخصیت دا امت دا هدایت دا پارده و رفع بعضهم فوق بعض درجات خدای بعضو لپا بعضو در دور کرده حضور پاک جمع درجه دا حدیث پاک کی رازی رسول اللہ مبارک فرمائی وی دا قیامت پرد چه طول خلق عاجزان شی او دا اللہ مخ کے سو غگ نشی کولے انا خطیبهم نو خطیب بزیر دا اللہ مخ کے بتقریر زکم سفارش پا دا خدای پا دربار کے زکم او بیا فرمائی لواء الحمد بیدی یوم القیامة زما پلاس کے بدا قیامت پر دا اللہ دا حمد جنڈائی او بیا فرمائی الانبیاء آدم فمن سواہو تحت لواء یوم القیامة قیام آدم علیہ السلام نونیسا عیسیٰ علیہ السلام پورے یو لک سلیری در پیغمبران دا قیامت پرز بزمان دا جلیر جنڈے لاندے ولردی قولو الحمدللہ شوق سرا نور شوق سرا لا سجد کے شوق سرا نور شوق سرا رسول اللہ مبارک فرمائی انا اول من تشق منه الارض رنبے بدزمک نظر و زمان قیامت پر ازمک چی سیریش رنبے بدر و زمان انا اول شافعین دا طول نمخ کے سفارش بذکو ما انا اول مشفعین دا طول نمخ کے شفاعت قبلیگی زمان بقبلیگی او بیا بدخبر امت سر جنت روان شما نچی اولا سیگم نو دا جنت دروازه با اوٹا کوما نو دا درنانا با ما تاواز راشی سوکے نو زبا زانیات کما نو حدیث کی اوٹا کی رضی رو داوره ما دا جنت اکڑے با اوٹا کوم آواز براشی سوکے زباوے محمد و امته محمد دی امت ورسرد و الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل بوئے صلی اللہ علیہ وسلم نو دا درنا باوازوشی بکا امرتو ستا متعلق ما تا حکم شوی دے چی دے راشی دا جنت دروازہ با کلاوے دا دنا مخ کے بچاتا دروازہ نکلاوے نو حضور پاک امت بطول دا جنت پا دروازہ وردن نشی بیاوہ الحمدللہ دا سے عظیم تر پیغمبر خدینا کرے اللہ پاک لوی شان لوی قدرت ورکڑے دے دا سے خلق امرونو پا دے مخدز مکہ تیر شوے دے اس بمی او مخکم چی اغید پیغمبر دا لوڑ شان نے انکار کے بی عام یو سڑیو امقلا عام سڑی نو ٹک دا ذات کے انسانو من منو یو بشرو پا ذات کے من منو دین انکار نکو لیکن دا وصف پہ اعتبار بلندتر شخصیتو لوڑ شخصیتو دا وصافو پہ اعتبار قرآن کا منتا کھولے دے رسول اللہ مبارک کھولے دے بیو سڑی وئی چی دخو قرآن منم خود پیغمبر نمانم نمانم دا سی بعد خلقشتا قمقن منکرین حدیث نمانم ورطوی قرآن منے ابو وی او ویدا دا تچاوی لیدی چی دا قرآن دا خدای کتاب دے تا لانتا پوستیو کا تا خدای لیدی دی پخپلا نا تا جبریل علیہ السلام ویلی دی نا تا فرشتو ویلی دی نا دا تچاوی لی چی قرآن دا خدای کلام سیبا دا غمولیانو دی مشرانو اغتا چاویلی دی داغی استازانو اغیتا چاویلی دی داغی استازانو دور پس اغیتا چاویلی دی تابعینو اغیتا چاویلی دی صحابو تا چاویلی دی حضور پاک دلتا دی پیغمبرم امنو دا پیغمبر حدیث و خبر دی ممنلت کدر نمانم پیغمبر یرا منم کو حدیث نمانم دا ثابت ہے کہ قرآن دا خدای کتاب پس ثابت ہے شابہ دا بدا پیغمبر پا قول مانے چے پیغمبر ہوئی کہ دا کتاب ماتا نازل دے خدای من ندلی دے جبریل من ندلی دے یو بلتا پوستے کا
तो पैगंबर न माने नो अकीम अस्सलात कुरान शरीफ के अल्लाह फरमाई पाबंदे सर मुंजो के अलग अस्सलात होता चुटुल पे जाने सतावई मुंस्तावई सतावई खानो द मुंस की जिदा सार दो रकात है और पयाव रकात की दो सजदी दी यौ पकी रुकू दा और पबाज रकातुनो के दा रुम्बे क़ैदा और दा द्वेमा क़ैदा और दा रुकू दा और दा क़ौमद और दा जलसर और दा सजदी दी पदा तरतीब दा पिंज़ मुंजुन माता कुरान शरीफ के उखार निश्ता पदा तरतीब दा पिंज़ मुंजुन के सार दो रकात और मस्बखिन सलोर फरज और लस्त सुनत सर और नमाज़िगर सलोर फरज और नमाख़ाम दरे उखाए माता कुरान शरीफ के दा अक़ीम अस्सलात दा माना मुंतजा खुदले दा हुज़ूर पाक अक़ीम अस्सलात पमाना भी दा पैगंबर ना नपुईगु दा आतु ज़कात पमाना भी दा पैगंबर ना नपुईगु लिल्लाहि अला अन्नास अल्लाह पाक सिंगले रखा लिल्लाह से अल्लाह से हज्जुल बैत मन इस्ततआ इलैहि सबीला दा हज दा टोल तफसीलात वन आखिरत पोरे दा हज इफराद दे तमत्तु दा क़िरान दे प्लान की दे ना इहराम करे मीक़ात ते वो खाया पाता कुरान शरीफ के दा कुरान शरह और शारिह सोते हुजूर पाक कुरान माने पैगंबर बा माने कुरान माने द पैगंबर खबरे बा माने कुरान माने द पैगंबर हदीस बा माने कुरान माने द पैगंबर मुबारक ताबेदारी बके और कतवे द पैगंबर ताबेदारी ने तुम सिर्फ द खुदा ताबेदारी को नुता न खुदा ली दले दे न जिब्रील ली दले द पैगंबर पर खबर व पे जाने नो पैगंबर मुबारक रोल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के बा माने हा उस यो बला खबर रवना कि दरेख कुल मुबारक पे असल चीज बल दे अदा कि जमुन पजले के रसूलुल्लाह मुबारक कदर उमीना निश्ता या फिर वो देता खोरवाओ खोरवाना बस माना दा वो सिफत दा कि दा बयखिवी दा चे सिफत से चे घर में भाई नो चे ओब घर में भी नो ओबनशवे चे चे यखई नो चे नशवा नो कानून दादे चे ओबा यखी रावले तमंग उस्तादो मुफ्ती फरीद से रहमतुल्लाह अलैह माने यौदल वे ओबा रावले यखी में खा वो यखी ओबा पेजाने मा बियाओ विसता वही मैं वारों पके वाजुम विदेता यखी ना वही मैं यखी सता वही वो यखी देता वही चे वावरा के बाओ वाचे देता यखी वही उधर आपको खोरवा मार करावला खोरवा मार का मनोड़ा वो सब यखी नदी खुदा गुजारा शवा ज़मारों खबर था कि कसल के दमन पजले के रसूलुल्लाह मुबारक का दर निश्ता मुंदा तारीख न लिखा तेरे कि लदी दिन द पारा द्वार जहान मुबारक सरदार सोमर मेहनत करे मुंदा तारीख बांधे स्टर्गी पटे करी दी कि रसूलुल्लाह मुबारक दा दिन दा कुरान दा अल्लाह नवागे तो कम तकलीफी मुंता रसूल दे मुंदा कुरान दा मुताला न करे कि अल्लाह माता वही कि पदे कुरान जान कोये दमा द पैगंबर ताबेदारी वके मा पदे स्टर्गी पटे करी दी कि पैगंबर मुबारक sta द पर खश्ता कुल नमूना दा मा द कुल पैगंबर नक्श कदम पर खेदे कम ये उने व बस मीना बकाऊ द हुजूर पाक सरा सिंगा मीना बकाऊ कम जे हजरत अबू बकर सिद्दीक करेदा कम जे हजरत उमर करेदा कम जे हजरत बिलाल करेदा कम जे हजरत अबू हुरैरा करेदा कम जे हजरत अली करेदा कम जे हजरत उस्मान और सहाबे किराम करेदा ये बड़ा होंदे वाकया रसूलुल्लाह मुबारक चकल मदीने शरीफी ता तशरीफ रावला पकोबा के देरश अवाली व तवई दा कोबा पा अवाली की ओ बांडा दे ओकेले जो मेरा वतमवाई बागे की सली रिश्वत तकरीबन तेरे परी मुदा के लगे इख्तिलाफ शता खुदा तालिबान व तकदरील दा साबितों कि सली रिश्वत हुजूर पाक मुबारक पकोबा के तेरे नो जे सली रिश्वत तेरे करे नो ब्यादा मौजूदा चे मस्जिद नबवी मुबारक दे देता रवान मदीने मुनव्वरे का नो बड़ा ढेर जबरदस्त इस्तकबालिया उशवा
یو طرف ته او بل طرف ته خلک ولاړ دي، ماشومان ولاړ دي، او هغه وخت کې د ښځو د سر او د مخ او د لیلیچو دا پرده نه وه. دا حکم وروسته راغلی دی. نو زنانه په دې دیوالونو باندې سرونه اوچت کړي دي او په لارو کې ولاړې دي، او د پیغمبر مبارک یو زبردست استقبالیه ده. په دې باندې امام بخاري رحمت الله علیه په خپل کتاب کې باب ایښودی دی چې د بار نه یو مېلمه راځي او خلک استقبال کوي. نو دا استقبال مسنون دی، دا کولی شي. حضور پاک چې له تبوک نه راته نو صحابه وله بار اوتي د مدینې منورې نه او د رسول الله مبارک استقبال یې کړی. داسې نور مثالونه هم شته. نو ښځې او ماشومان ولاړ دي او تمبلونه ورسره دي او شعرونه وایي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. دا لګیا دي او تمبلونه وایي او ډېره خوشحالي ده. حضرت انس فرمایي وی په کومه ورځ چې رسول الله مبارک مدینې شریفې ته راغی، اضواء کل شیء، هر شی روښانه او روښانه، رڼا رڼا، بل شان کیفیت و ړو خوشحاله، او دا دنیا رڼا رڼا وه. او وی په کومه ورځ چې د دواړو جهانو مبارک سردار د دنیا نه لاړ، وی موږ لاسونه د پیغمبر مبارک د قبر په خاورو کې، موږ لاس د رسول الله مبارک د خاورو د قبر نه سنډلي نو چې بیا اظلم کل شی، هر شی تیاره تیاره و. هغه رڼا بیا نه وه کومه چې د حضور پاک راتلو سره وه. نو ماشومان نو رسول الله مبارک به دې تپوس وکړ بچې ما سره مینه ده؟ وی او د الله رسوله زمونږ خوښې. وی ښه بچې زما هم خوښې ښه. نو زنانو ته به م وایې ما سره محبت دی، او ښه بچې خویندو ما هم در سره محبت دی. یو نوجوان هلک د طلحه نوم دی، د پلار نوم یې برا دی، طلحه ابن برا. د حضور پاک د دې اوښې مبارکې نه کله داسې تاویږي او کله داسې تاویږي. او هلک دی، یعنې داسې ماشوم نه دی، بالغ دی، ځکه توره ورسره د قبایلي خلکو دې سره به تورې وې. رسول الله مبارک شکی شو چې د هلک زما د دې اوښې نه یا تو راته ولې کېږي؟ تعال دلته راشه بچې، دا ولې زما د دې اوښې یو خوا بل خوا تاویږي؟ او ورته ډېر ښکلی جواب ورکوي احبک یا رسول الله، د الله رسوله ډېر مې خوښې. دا زبردسته خبره ده، ډېر مې خوښې، ډېره مینه مې ده در سره او ډېر زیات مې خوښې. او وروڼو چې د الله دپاره د چا سره مینه وي، ستاسو کې د ملایانو سره مینه ده، د چا د مخ هم دا مینه ده؟ وایې شوق سره وایې، نور شوق سره وایې الله. نو په حدیث د بخاري دی، د مسلم دی او د نورو کتابونو دی، ذاقت تعمل ثلاثة، درې څیزونه دي من کن فیه چې چا کې دا درې صفتونه رالل وجد حلاوة الایمان، د ایمان په خوند او په خوږوالي به پیشي. یو پکې دا دی چې یو انسان لا يحب الرجل الا لله، یو انسان سره چې مینه کوي خالص د الله دپاره کوي. ملایانو سره مینه چا د وجې نه شوه، او دا د کمال د ایمان نښه ده. علماء سره مینه، نو پیغمبر سره مینه احبک یا رسول الله، در سره ډېره مینه لرم. وی ښه ما سره دې مینه ده؟ وی اوس راشه که نه، موږ هم ټول وایو چې د پیغمبر مبارک سره مینه ده، لیکن د مینې مقصد څه دی؟ وی ما سره مینه ده. وی یو وی بیا خو به زما خبره م منې که نه؟ وی حکم کوه صاحب. وی لاړ شو پلار دې مړ که او سر دې پرې که او ماله راوړه. اوس پرې د مینې پته ولګي. اوس هم ډېر خلک دلته وایي زموږ د حضور پاک سره مینه ده، نو پیغمبر خو یې مونځ کوه ته خو مونځ نه کوې. پیغمبر خو وایي ته نیک عمل کوه ته خو نیک عمل نه کوې. پیغمبر خو وایي چې د ما د مخه چا سره مینه کوې دا د ما سره مینه ده. نو ته خو علماو سره مینه نه کوې، ته خو دین سره مینه نه کوې، ته خو د پیغمبر مبارک شکل سره ستا مینه نشته، نو څنګه د پیغمبر سره مینه ده؟ دو قسمه، زه خو جیب پې عاشق یم، عاشقه ته عاشق دړی یې، عاشق نه. زه خو مجنون یم، ته د پیو مجنون
ته د وینې مجنون نه دا مجنون تاسو به نوم اورېدلي به لیلا او مجنون پخوا به د بوډاګانو سړو د ښځو یو بل ته دا د لیلا او د مجنون قصې یې کولې دا مجنون ښکلي و د ده قیس نوم و قیس او ښایسته او دا لیلا تکه توره وه بعضې علما وایي عربۍ کې دا لیل دا بعضې علما وایي شپې ته وایي وایي دا نوم یې په دې وجه و چې لکه د شپې تکه توره وه او مجنون پې خدای عاشق کړی په دې لارو کوڅو کې به ورپسې ګرځېده او د لیلا د کوڅې دا دیوالونه به یې ښکلول لقد امر على الديار ديار ليلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار دا دیواله وغه ښکلو د لیلا کوڅو کې ګرځم وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وی په دې دیوالونو عاشق نه ما په دې دیوال کې دننه چې څوک دي په هغې عاشق یم چې خدای سره دې مینئ د خدای کور سره به دې مینئ چې الله سره مینئ د خدای پیغمبر سره به دې مینئ چې پیغمبر سره دې مینئ نو مولا سره به دې مینئ مدرسې سره به دې مینئ ولې ځکه همدا مولا او دا مدرسه به تا پیغمبر پېژني دا قانون شو نو دا مجنون یو ځل راغی او دا لیلا چې کوم کلي کې وه د هغه کلي په دې خوا کې یو ځنګل و بس په هغې کې دیره شو چې دا لیلا به وځي روځي نو قطه مې ولیده نو دې لیلا ته چې هغوی هغه پاګل خو راغلی دی او دې ځنګل کې دیره شوی اوه څه مقلې دې خوري څه حساب نه دغسې اوږې نار نه ور پروت دی که چېرې ته بهر ووتې او دې ولیدې یا ستا پلوې ولیده نو ویندې یو جام پی ورکړل وی دا یو څه مجنون له چې دا لیلا راکړې نو صاحبه پی وله ورکړل وی ها وی دا واله وی دا کوم دی وی دا لیلا دا پی راکړې دي هسې تاریخ کې خو نشته خو زه په زړه کې وایم چې دې پیو ته به څونه چورلکونه والي چې د هغه د کور دیوال ښکلی راغې او زمونږ تاریخونه لیکي چې سپي به یې وله ښکلاو نو چې کوم پی د لیلا په محترمو او مبارکو لاسونو لوشلي شوي دي چې هغې ته به تېرېدل به د سپېره سینګه چې دا به بوټ ګرسکم دا به سینګ تېرېږي واه واه دا خو د لیلا په لاس دا ګړې چیرې نه راوتې دي دا جام خو به هغې شوړه کړي دا پی خو به پکې هغې اچولي ګمان کومه چې دې غریب ته به بس دا یو جنت فردوس و او څونه به چورلکونه او ګړاګانې ورته کړي دي پی وسکه یو بل چې ته لیونی غوندې مجنون و هغه د ده نه دې خوا ته کېناسته سبا چې هغه ویندې بیا پی واخېستل وړل دا مجازي ورته وایي دا بل وی دا پی څه کې وی دا هغه مجنون له وړم د لیلا عاشقه وی زه مجنون یم په لیلا خو زه عاشق یم راوړه ماله هغه وی چې دومره لرې وړم دله به یې ورکړم پی دوست کله خوا ته قصې پاتې شي بس پی به راتلل او دا چې چا ورخ نیولی و دا سر کې پروت و د بس کله هغه خوا هغسې پاتې دی یو ځل لیلا هغه ویندې ته وی هغه مجنون له پی وړې وی او وی دا که نه یو کار وکړه وی نن پی وله موړه زه ګورم چې دا په ما یقینا عاشق دی او که نه ورته وی لیلا نن وینه غواړي جام یې یوړه دا چې کوم مجازي د پیو دپاره دې خوا ناست و هغه ورته وی راوړه پی وی نن پی نشته جام تش دی نن لیلا وینه غواړي وی پی راوړه وی پی نن نشته جام ته وګوره لیلا نن وینه غواړي وږې ما وای 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 وږې پی راوړه پی راوړه وی د خدای نېکبخته پی نشته لیلا وینه غواړي وی وینې والا هغه شاته پاګل ناست دی وینه که غواړی غنه غواړه پی که دې راوړي ماله راوړه نه نن خو پی نشته نه وینه مینه کې زه نیم خپل کار کوه نو ته یې په لیلا عاشقې ځه خدای دې بېخته لیلا وباسي پی راوړه نو ټیک ته پی نه هغه له لاړ اخوار خو په لومبۍ ورځ چې د جام وهلی دی بیا خو یې پی په سترګو نه دی لیدلی وی لیلا وینه غواړه وی ښه وی د کوم ځای وی ځای خو یې نه دی خوړی تپوس نه کې نه تپوس مه کوه لیلا خفه نه شي هله راشه ستن واخېسته دې مخکې ومنډله وینه ته یې وویسته
بیا دې بل طرف کې ومنډله وینه ترې وایسته یو اندام کې ستن منډې وینه ترې راوباسي جام یې وله ډک کړ شابه لیلا له زر رسوه چې خفه نه شي اپای والا هغه وینې والا نو موږ د حضور پاک عاشقان مجنونان یو خو کوم والا پای والا موږ کوم یو هلکه پای والا نمړې وینې والا څوک دي غلی کښېنه جومات ته مانځله ته دې وي ګرمي ده او تله د وینې مجنونې وینه خورېده لویه خبره ده ځان له د پیغمبر شکل د پیغمبر زموږ نه دی خوښ د پیغمبر مبارکه ګیره زموږ نه ده خوښ د پیغمبر لباس زموږ نه دی خوښ د پیغمبر چای زموږ نه دی خوښ د پیغمبر چې کوم راوړلی قرآن دی ووایه څومره ملګري به نن د قرآن تلاوت به کړي چا به هم نه کړی او که کړي نو دا بعضې ملګرو به کړي پیغمبر به نیمه شپه پاڅېدله نیمه شپې نه پس تهجد وله څومره تهجد وله پاڅي موږ به د وینې مجنونان به یو د چا مجنونان وایه پیغمبر نه د هغه د دین نه د هغه د قرآن نه د هغه د اسلام نه د هغه د ایمان نه موږ خپله وینه به قربانه وکړه خیر انشاءالله ټول انشاءالله نور شوق سره ووایه نور شوق سره ووایه شوق سره هله به موږ مسلمانان ایمان دې ته وایي مینه دې ته وایي مینه اطاعت او تابعدارۍ ته وایي نو هغې هلک ته رسول الله مبارک فرمایي وی لاړ شو پلار مړ کسر راوړه پته به ولګي چې مینه شته که نشته هغه منډه کړي تورې له یې کړس ورکړه وی حضرت دلته ودرېږه لږ ساعت پس په زما د پلار سر ستا دې خپو کې پروت دی دې ته مینه وایي چې غلی واز رسول الله مبارک اواز ورکړه ته دلته راشه بچې موږ په چا پلاران نه وجو د پلار به قدر کې عزت پکې احترام پکې موږ پلار ته مې صرف کتې بس په مینه کې ته رښتونی یې او د قسم دې صحابو دا کړی بدر کې عبدالرحمن د حضرت ابوبکر زوی کافرو سره دی مبارزه شروع شوه یو په یو جنګېدل مسلمان به راووت کافرو له به یې چلنج ورکړه څوک شته یو کس به راووت جنګ وشو یو پکې مړ شو کافر به راووت مسلمان ته به ودرېد څوک شته چې مقابلې له راوځي عبدالرحمن راغی چې راغی د مسلمانانو مخې ته اواز یې وکړه هل من مبارزن څوک بهادر شته میدان ته وتونکي چې ما له راوځي حضرت ابوبکر د دوی اواز پېژندلی کېږي وایي لکه دا د ما د دوی د عبدالرحمن اواز نه دی وایي ولې نه دی وایي لرم دې ته ایمان وایي رسول الله مبارک د مټه ونیوه ابوبکر ته به نوځي بل سړی به وځي والله که صحابه د الله دپاره او د دین او د اسلام دپاره نه پلار پېژنده او نه یې زوی پېژنده او دا زوی چې کله مسلمان شو نو یو ځل ورته وایي بابا وی د تورې لاندې مې راغلی وې غدار مې د باندې کو خو چې مې وکتل بابا ته وې نو توره مې در نه اوچته کړه وی بچې که دغه وخت زما د تورې لاندې راغلی وې او ما ته پته وه چې دا مې زوی دی قسم په خدای چې د اسلام دپاره مې قربانولی رسول الله مبارک راغی مدینې شریفې ته هلک پورته لاړ څو ورځې پسې تپوس وکړ هلکه یو هلک و طلحې نوم و ته چې د قبا نه راتلم ما سره ډېره مینه کوله هغه هلک نه ښکاري چا ورته وایي حضرت هغه خو چې حقه تا نه ترې نه جوړه شوی دی بیمار دی وی دی چې دو تپوس یې کوه رسول الله مبارک سره د ملګرو تپوس ته ورغی دا هلک طلحه ابن برا دی غریب په خپل بستر باندې پروت او بیمار اوس هم د هغه کور د قبا نه لږ یو کوټې قبلې ته لاړ شي ښي طرف ته نو هغې باندې یو جومات دی مسجد بنو حنیف ورته وایي مسجد بنو حنیف نو په هغه ځای جوړ دی چې کوم د ده کور بس د دیوالونو یې صرف چت پې نشته چې ورغې حضور پاک ور مخامخ شو دی لږ ډېر وجړل څنګه یې ووالې حضور پاک تسلی ورکړه وی طلحه بچې مه ژاړه الله به دې جوړ کړي وایي نه د الله رسوله په دې نه یم چې زه به مړ شم او چې څه مقرره یم ژاړم په دې چې زما تا سره ډېره زیاته مینه ده
ته چې مې ولیدې مینه نوره زیاته شوه نو ما اړه کې دا فیصله وکړه چې زه به تا نه نه خوځم تا به سپلی به ګرځم ستا پیزار به ګرځم او ستا خدمت به کوم جارم په دې چې مړ به شم او دا ارمانونه به قبر ته یوسم ستا خدمت به ونه کړم رسول الله مبارک تسلی ورکړه خو چې بار راووت نو صحابو ته وی داسې معلومیږي لکه د طلحه غریب په دې بیمارۍ کې مري نو که دې وفات شو نو جنازه به پرې زه کوم ما به خبروې چې څنګه حضور پاک لاړ ده تپوس وکړه وی رسول الله مبارک دې پوه شو څه فرمایه وایي پام کوئ زما جنازې له رسول الله مبارک راونغواړه هلکه جنازه څومره قیمتي ده چې پیغمبر مبارک ته چوکي حضور پاک فرمایي زما د جنازې د وجې نه الله په قبر کې رڼا پیدا کوي لیکن څه وایي مینه دې ته وایي وی پام کوئ حضور پاک راونغواړه وی په لاره د یهودیانو کورونه دي هسې نه پتلو یا راتلو کې حضور پاک ته څوک نقصان ونه رسوي او اتفاق ته وګوره په هغه شپه وفات شو صحابه حضور پاک خبر نه کو سارے تپوس وکړه د هغه طلحه معلومات وی خو صاحب بیګا وفات شوی دی وی جنازه به کړئ وی خو موږ دفن کړی دی وی تاسو ته ما نه وي چې ما ته به وایئ جنازه به پرې زه کوم وی حضرت هغه وصیت وکړ چې په لاره د کافرانو یهودیانو کورونه دي هسې نه پتلو راتلو کې رسول الله مبارک ته څوک تکلیف ونه رسوي مې خبره الله اکبر صاحب رسول الله مبارک وی دی چې ځو ورننه او په قبر یې وله جنازه وکړه دا د پیغمبر په خصوصیاتو کې او یو دوا یې وکړه قسم دی که داسې دعا د پیغمبر مبارک هره دعا قیمتي ده خو دا عاشقانه دعا ده چې قبر ته ودرېد نو څه دعا کوي اللهم الق طلحه بحيث تضحك اليه وهو يضحك اليك یا الله دې طلحه بچي ته داسې ملاقات ورنصیب کا دې بچي سره داسې ملاقات وکړه یا الله دې ما بچي را دې ما امتي را داسې ملاقات ورکړه الله چې ته ده ته خاندي او دې تا ته خاندي دا د مینې او د پیغمبر د تابعدارۍ انجام نو حضور پاک سره مینه وکړو خو کومه مینه تابعدارۍ والا مینه د حضور پاک تابعداري وکړو ښکلي اخلاق د پیغمبر به خپلو د مارونو به سخیري او دوه ټکي به په دې به عمل کوو که خیر انشاءالله یو به موږ د پیغمبر په شان ښکلي اخلاق لرو یو بل سره جنګ جګړې دا به نه کوو که خیري داسې ده که نه ده د مشرانو قدر به کوو کشرانو سره مینه به کوو د دین او د اسلام دپاره به محنت او مشقت به کوو عالمانو قدر به کوو د مدرسو قدر به کوو او یو بل سره به د محبت او د مینې او د اتفاق ژوند تېره یو بل پسې کنځل سپکې بدرد خصوصا په دې فیسبوکونو په دې نیټ یو پسې لګوي بل پسې لګوي دا ګناه ده ناروا دي حرام دي یو بل سره د مینې د محبت د خلوص نیت مینه به کوو او یو د رسول الله مبارک او د الله تابعداري به کوو انشاءالله کوو به که نه د سیرت د جلسې نه به دا فایده اخلو چې حضور پاک سره مینه او د پیغمبر تابعداري او په دې به مصروف پوهېږي عالمان صاحبان د عالمانو قدر او احترام او عزت به کوو په اخره کې بیا وایم محمد کاشف صاحب چې دا کم محنت وکړه خواري وکړه او دا جلسه یې جوړه کړه ټول به د سره تعاون کوئ که خیر انشاءالله ولې پیغمبر مو مبارک شریک دی زموږ د هغه سیرت زموږ ستاسو د ټولو دپاره دی نو دا به خپله جلسه ګڼئ د سره به تعاون کوئ او کال په کال به انشاءالله همدغه رنګې د پیغمبر مبارک د سیرت او د هغه په شان کې دغسې اجتماع کوئ شوق سره به راځئ او د دې نه به دا مقصد وړئ چې موږ د پیغمبر مبارک عظمت د هغه محبت خپل کو او د رسول الله مبارک اتباع او تابعداري وکړو الله دې تاسو ټول خوشحاله کړي کاشف صاحب له الله د دواړو جهانو خیر ورکړي برکتونه ورکړي چې چا ورسره دې پروګرام کې مینه تعاون کړې ده الله هغې له برکت ورکړي د خپل ملک ته دعا کوي الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړي خدای دا ملک هم
दा अल्लाह दा टोल मुसलमानों इत्तेफाक नसीब के खुदा मिलकम दा कुरान और दा सुन्नत परना बांधे आबाद के बशरियत आबाद के और कुरान आबाद के रागली मुसलमानों के सुमरी अल्लाह पर दुनिया और पर दीन खुशहाल के और दा चकम लकात बचीरी अल्लाह दीनदार और सालिहान अलवे के व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लिख लिख के सुनाएंगे।